وایم خدای تعالی دې بنیاد د دې خلکو وباسي په ټول کلي ته به وایې که وبا راغلې ده شام راته ونښودله چې د عجب خان حجره په کوم ځای کې ده چې د عجب خان په کوم ځای زه ګورو پته به ولګي دې خوا راشه یو پوکه دا زما دا ډوپلیکیټ لاره کوم ځای نه راغی چې په جلاتي باندې اواز وکړې تو اوسه ګوره اوی خدایا تختېدو لار راته خدایا ښایه جلاتیا یو درې څلور قدمه واله کو دې بچ شو خو بچ به افغانستان غټ برید دی قسم په خدای دا سړی ډېر خطرناک بدمعاش دی خدایه بنیاد یې وباسې زما خیال دی جوړې دا د دې کلي د ټولو نه غټ بدمعاش دی ویم په چا مې اواز وکړو خدایه پاکه ویم داسې چل کومه چې یو درې قدمه زه ور مخکې کېږم هغه څه ونه وینه بس بیا به پې زه ورشم او که څه ووینه خدای کړې ناکام دی بیا به ورته د خپل ډال ور مخامخ کړمه ویم زما خیال دی د بریتو درشن مې زور پې وکړه دا راته ووایه چې د عجب خان اجره په کوم ځای کې ده ویم مجرې له باندې بوځم سړیه مخه پکېږه ښه بوبه دې ځم مجرې له بوبه مې مجرې له به مې بوځې زه درته اجره یادوم اجره د تباه کسونه درنه پوزه دې وه یا لکه وای خدای پاکه دا کومه بلا ولاړه ده یا الله اوس څه وکړو یاره په دې برید ته ګورې سم اجرتي ښکاري ما ته وې هم تا ته ویم دې خوا راشه وای پلاره دا خو تا ته وي اوس څه وکړم یاره وې مې ځان ورته هغه درېیم مخلوق ساتم وای درلمه وای بدمعاش ماما څه وې ویم هغلته چې وي روغ جوړ وي چې زما خواله راغلی نو شرخ در باندې پرېوته ویم دا راته ووایه چې د عجب خان اجره په دې کلي کې کوم ځای کې ده وای ماما قسم په خدای که ما ته پته لګي ویم زه اوس په دې ساعت د کوواټ نه رالم او بېګاله مې دلته پروګرام دی ویم چیکل وم چال کې او سم چک په ته ویم عجب خان اوس نه پېژنې ها وی مې تا دغه ما شپږ شلې پیرو وې که نه چې زه یې نه پېژنم نه یې پېژنې نه د سره نه و دې پېژنده که نه 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 دې پېژنه خدای دې بنیاد وباسه عجب خان نه پېژني یا لکه یا الله خیر ده دې له ماته څه وایي دا څونه غټ غټ برید دی لکه ته ته وګوره زه خو په خپله معذور یم او منډه م ترې نشم والی چې دا دې بله ماته څه وایي یا الله ته پکې خیر واچې ما ته وایه جي هم تا ته ویم دې خوا راشه لکه ده سره یو کار کوم راشه ښه ځان نه ورته حفیظ جوړ کړه ما ته وایه دا دیچکي باندې څه کوې دا دیچکي خدای دې بنیاد وباسه دا تا ته دیچکي ښکاري نو پیر بابا لازم یو وریجې پکې یو نوړی ته راکړه په لاره کې چې ته وږي شم نو بیا به وخورم وایم چې لیونې دې کوم اوسه پورې سم دم روان وي او چې ما له خواله رالي نو ځان نه راته حفیظ جوړ کړه نو ته ما سره خمساني نه په دې په ذریعې زه ګرځم ویم دا راته ووایه چې د عجب خان اجره کوم ځای ده بس عجب خان څوک دی زه لار نه یم زه به عجب خان څوک وینم ونه یې پېژنم
روزه وزه ځه تاسو په قهر د مولا اخته دي ټول کلی ګډ وډ دی ویم دا لاسه ګډ وډ مخلوق را روان دی زمړه اواز به په دوی مو کو کیدای شي چې اجره ورته معلومه وي یا لکه برېتا موږ ته څه وایو ازمارې په اوږه ناستې ورځه ورځه ازمارې دی راځئ راځئ یا لکه ویم داسې ودرېږه چې دا سړی خو ما ته ښکاره شي که نه دا دې څه دی چې دا په اوږه کړی دی دا مې پلار دی او کاکا صاحب لی بوزمه بیمار دی چې مالګه وله دم کړي خدای ته وګوره که مالګه دې پې لږه زیاته کړه که نه نو پزې به ته ټک وسطرې شوي مالګه ورنه کې غریب خو ډېر کمزور دی چانجې پانچې دی دا راته وایي چې د عجب خان حجره کم ځای ده یاره بدماش موږ ته خو خدای شته کوم معلومه وي بس او موږ ځان له بس تا ته معلومه ده ځه ځه زما د توبې تاسو غلی بالکل به اوره ډېره تارکو لوټمه په یوه یوه سر راته وایه جیب زما دا نوم دې څنګه اخېسته اوس څه چل دی ووایم عجب خان ستا نوم دی او عجب خان زما نوم دی ویم چې ډزونه کې ګورې دا کټا سر دې زما را تماچې په سر پروت دی جنازه دې وراشه وایم څنګه سړیا خو زه کله شم ولې دا بشیر ورسره دی ویم کټا سر دې لاړه ختم شو مشیر کېږه لعدې یار وړه ویم ته عجب خان یې او زه عجب خان یم ویم وله صبر وکړه چې دې څه وایي ویم چې ډزونه کې که نه یار وړه خبره خو واورې وایه ویم داسې چل دی چې د عجب خان په کور کې د هغه د رور وادو نو ما ته سوال جواب کړی دی چې په حجره کې د سپېدارو د ونو پاڼې را پروتې دي هغه جارو که نه منم وښایه چې دا جارو یې په مان کې کلاشینکوف نه دی که